نه لا زه ډېر وږم مال ډوډۍ راوړه. ما څه پیسې نشته، زه به ولاړ شم دا به خرڅ کړمه، ډوډۍ به راوړم بیا به یې دواړو. صحیح زه ما ماښام لا نه ده خوړلې، ژر یې راوړه. ته دلته کښېنه زه راځم. ماما ماما ما زه خو دا مالټې وچکو واخه. زه له سهاره راځه په صفایي مه نفس وشکې دی د مارکېټه مو تازه شی راوړی دی زما هغه نه خرڅېږي زه به ستا هغه څه واخلم. ماما راڅه واخه ما ډوډۍ پکار. زه زویه زه نه څه مقصد زه خپل زما تازه شی نه خرڅېږي نو به زه ستا هغه څه واخلم. زه یوه خوا نه پکېږي نه مارکېټه مو تازه شی راوړی دی بلکل د نه خرڅېږي نو به زه ستا هغه څه واخلم د ستا کیلوي سامان. ماما راڅه واخه زما ډوډۍ یې پاخمه. لاړ شه یاره څه بد بې شرمه کښېنه یې ګسه په سترګو د شرم حیا نشته زه درته زما هغه نه خرڅېږي ته مال را روان یې ته ما دغه څه لاړ شه دا روان دي خبرې کوي موږ به خپله له سهاره راسې ورته ولاړې یو شی نه خرڅېږي واره مارکېټ له ستړي ستومانه بیا هم به صفایي خانه خراب دی را روان دي خو موږ ته دغه کوي یاره پر موږ د تیلوي سامان خرڅوي. ای خرڅوې و ماما یاره څنګه شو زه سهار پسې ګرځېدلم دغه څه نور رامیلاوېدلې دا په څو دي دا مالټې دا په 2.5 دي دا چکو په 1.5 دي ښه څو روپۍ شوې ګردې ګرده 3.5 روپۍ 4.5 4.5 دا په 2.5 یې په 1.5 و صحیح شو شمار که 100 200 300 400 څو شوې 400 ستا هغه څو روپۍ وې 50 لا بل لاک دا 4.5 ستا شولې دا 100 روپۍ زما د طرفه څه واخله بس کوردان الله پاک دې ستا مدد وکړي ما سره مدد وکړي خدای ستاسو مدد وکړي شاباش ته یو وروره خبره واوره راسه یار زما ورېړۍ ته زندې ولاړې له ما د تازه پروټ ما راوړی دي له مارکېټه له ما څه نه واسه د تیلۍ پروټ ته واسې پوره دا سور وځغوي ستا له هغه کښېنې زه واسه یاره وروره انسانیت هم ډېر ښه شی دی هغه کښېنی څه و هغه مجبور و هغه خواست نه کوئ هغه تاله راغی چې پیدا له ما څه واخه ستا دا دومره غټه لړۍ ده په دې کې به خرڅ کړې ما ته پیسې راکړه زه به کور ته ډوډۍ موډۍ به په واخم تا هغه ته تل لیونی یې پاګل یې چیش یې د چا د مجبورۍ څه ناجازه پیدا مه اخه هغه د رنګه څه معلوم چې خواست یې نه کوي خواستګر نه و مجبوره و که دې د چا سره په وس نه کېږي ښه بد هم چاله مه ورسوه ښه پښتو خو دې ورته کوی شوله تا خو ښه پښتو هم نه ورته وکړله ما درته کتل تا د هلک څه رقم خبرې کولې لږ ښه انسانیت په ځان کې پیدا کړه هغه ما ته د رنګه څه معلوم شو چې هغه هلک خواست نه کوي مګر ته یې خواست ته مجبوره کوي دا شان ما جن واخسته او د هغه د شان هېڅ فرق نشته چې فرق یې وایي خو به ما ویلي وایي لږ ښه په ځان کې انسانیت هم پیدا کړه د چا مجبوري ته هم ګوره ګرده خواستګر هم نه دی چې ته خلک خواست کړي ته مجبوره انسانان زموږ ته په معاشره کې شته د چا سره وس پرې کېږي ښه ورسره کوه بد مه ورسره کوه ښه پښتو ورته کوه بده پښتو مه ورته کوه دا 300 400 روپۍ لکل شي ماته سره یوه کیسه لا ولکست کوشش کوه چا سره ښه پښتو کوه انشاءالله خدای الله دې عزت وکړي مننه سترګې دې رانه لیکي زما